بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. نور آغا نوریم د افغانستان د الکترونیکي زده کړو د انګریزي ژبې ښوونکی. تمه ده چې تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ. ژوند او چارې به مو په خیر وي. درنو او قدرمنو زده کوونکو، تاسو ته مو په تیر درس کښې د کلام د اجزاوو څخه آرټیکلز د تعریف توري راپیل کړي وه. د تعریف په توري کې مو پر ډیفینټ آرټیکل یا معلوم د تعریف پر توري باندې وغږېدلو. د هغه د استعمال ځای او همدارنګه چې په انګریزي ژبه کې څومره اهمیت لري، ارزښت لري، پر هغه باندې مو لږ څه ابتدایي بحث وکړئ. نن په همدې پنځوسم درس کښې د کلام د اجزاوو څخه پر آرټیکلز اینډ ټایپس د تعریف توري او ډولونه د جملې څخه یې پر انډیفینټ آرټیکل باندې یا نامعلومه د تعریف توري باندې غږېږو، چې دا د انګریزي په ژبه کې څومره مهم دی، څومره استعمالیږي او موږ او تاسې په کوم اړخونو کې استعمالولی سو. په ورځني ژوند کې څومره د استفادې وړ دی. موږ تاسې په انګلیسي کې چې کله خبرې کوو، بحث کوو، پر مسایلو باندې غږېږو، څومره د اهمیت وړ دی او څومره استعمال زیات دی. راځو د انډیفینټ آرټیکل په اړه باندې بحث لرو. د انډیفینټ آرټیکل نامعلوم د تعریف توری دی. راځو تعریف ته. د انډیفینټ آرټیکل ټیکس ټو فورمز. نامعلوم د تعریف توری چې دی دوه ډولونه یا دوه شکلونه لري. It's the word a. لومړنی لغات چې دی هغه د a لغات دی. When it precedes a word that begins with a consonant. دا د هغه لغات مخکې استعمالیږي چې هغه په consonant بې اوازې توري را باندې پیل وي، یا مخکنی توری بې اوازې وي یا consonant وي. It's the word an. When it precedes a word that begins with a vowel. او بل لغات چې دی هغه د ان دی، چې هغه د هغه لغاتونو مخکې استعمالیږي چې پیل یې په اواز لرونکو تورو باندې سوی وي، یعنی هغه لغاتونه چې هغوی لومړنی توری یې اواز لرونکی وي، یعنی د انګلیسي ژبې د vowel letters یا اواز لرونکو تورو د جملې څخه چې A, E, I, O, U دي، د دې پنځه تورو څخه چې هر توری د لغات په سر کې راغلی وي، اواز لرونکی وي، د هغه څخه مخکې چې موږ او تاسې هغه یو وښیو، د هغه دپاره ان استعمالوو. دوه قوانین سول په دې کې. The indefinite article indicates that a noun refers to a general idea rather than a particular thing. د نامعلوم تعریف توری د مشترشی دا اشاره کوي و یو عمومي نظریه ته، یو عمومي نظر ته، د دې چې دوی یا دغه د نامعلومه تعریف توری و یو مشخص شي ته یا مشخص ځای یا شخص ته یا مشخص موضوع ته اشاره وکړي، بلکې دوی پر عمومي مسایلو باندې، عمومي موضوعاتو باندې بحث کوي او غږېږي. هغه چې سپیسیفیک یا پارټیکولر وو، هغه په آرټیکل کې ډیفینټ آرټیکل وو چې پر سپیسیفیک پرسن، پلیس اینډ تھنګ یا پر دې شیانو باندې بحث کوي. مګر دا چې بیا دی انسپیسیفیک دی. موږ دلته لاندې څو مثال لرو. You might ask your friend. شاید تاسو له خپل ملګري داسې یو پوښتنه وکړئ په نامعلومه حالت کې. Should I bring a gift to the party? Should I bring a gift to the party? آیا زه و میلمستیا ته یوه ډالۍ راوړم؟ اوس ډالۍ نه ده مشخصه. موږ تاسو په دې درس کې ویلي وه چې د a پر ځای باندې د استعمال شي، نو هغه څنګه کیږي؟ Should I bring the gift to the party? آیا زه میلمستیا ته هماغه یا معلومه مشخصه چې هماغه مشخص نفر ورباندې خبر دی، آګاه دی چې کومه ډالۍ چې ما ستاسو لپاره مشخصه کړې وه هغه راوړم. خو دلته دا نه ده معلومه. دلته هر ډول ډالۍ چې وي، هغه په هر ډول ډالۍ باندې چې بحث کیږي، هغه به و پروګرام ته یا میلمستیا ته راوړل کیږي. یعنی دلته ا ګفت راغی. ا ګفت مشخصه نه ده چې کومه ډالۍ ده، یا ډالۍ باید کومه ځانګړتیاوې ولري، او هغه جانب مقابل په دې نه پوهیږي چې موږ پر څه شي باندې او پر کوم ډول ډالۍ باندې بحث کوو. Your friend will understand that you are not asking about a specific type of gift or specific item. ستاسو ملګری به په دې وپوهیږي چې تاسې د یوې مشخصې ډالۍ په اړه باندې بحث نه کوئ. هدف مو او په ذهن فکر کې مو یو مشخصه ډالۍ نه ده چې تاسې هغه ته مخکې یا وړاندې ویلې وه چې همدا ډالۍ ته دپاره زه راوړم، همغه باندې تاسې بحث کوئ، بلکې یوه ډالۍ راوړئ ورته. یعنې ډالۍ په دې کې مشخصه نه ده. Article before an adjective. دغه indefinite article چې سو دا
د صفت څخه وړاندې راځي. د کوچنۍ فارمول دی پر هماغه باندې موږ غږیږو. د صفت څخه چې وړاندې راشي نو کوم حالتونو کې استعمالیږي. Sometimes an article modifies a noun that is also modified by an adjective. The usual word order is article plus adjective plus noun. If the article is indefinite, choose a or n based on the word that immediately follows it. Consider the following examples for reference. Sometimes an article modifies a noun. ځینې وختونه د تعریف یو د تعریف توری یا د تعریف توری هغه یو نوم ته بدلون ورکوي. That is also modified by an adjective چې هغه وړاندې مخکې لا هم په یو صفت په واسطه باندې تغییر شوی وي او بدلون یې اخیستی وي. The usual word order is article plus adjective plus noun. عمومي او په عام ډول باندې د دې د لغاتونو ترتیب چې دی هغه به لومړنی ارټیکل وي، وروسته به صفت وي، دغه څخه به وروسته ناون وي یا نوم پر ځای راغلی وي. If the article is indefinite که چیرې هغه حالت چې وي هغه نامعلومه وي یا د تعریف توری نامعلومه وي نو څه کوئ؟ Choose A or N based on the word that immediately follows it. د A or N د هغه د استعمال پر اساس باندې دا وکاروئ. موږ تاسو مخکې ویلي وه چې A د هغو لغاتونو مخکې کارول کیږي A چې هغه په بې اوازې توري راپیل شوي وي او ان هغه وخت کې کارول کیږي چې کله یو لغات په اواز لرونکو تورو سره راپیل شوي وي. یعنې تاسې به فکر ته د هغوی استعمال راوړئ او وروسته بیا مخ ته ځئ. Consider the following examples for reference. لاندې مثالونو ته متوجه اوسئ. Sophia will bring a small gift to Fariha's birthday party. صوفیا به د فریحې د زیږون د ورځې مېلمستیا ته یوه کوچنۍ ډالۍ راوړي. اوس تاسو ګورئ په دې کې before an adjective دا ارټیکل راغلی دی. تاسو ګورئ دا تعریف ته لومړی ارټیکل دی A دا یو indefinite article سو. small adjective دی تاسو ګورئ دا د adjective راغی او gift ډالۍ یا تحفه دا noun دی تاسو ګورئ noun راغی. یعنی د همدغه ورډ آرډر پر اساس باندې چې اول به ارټیکل وي وروسته به صفت وي او دغه څخه به وروسته ناون وي یا اسم وي چې هغه به کارول کیږي. په همدې طریقه باندې موږ تاسې مخکې ته ځو. او بل I heard an interesting story yesterday. I heard an interesting story yesterday. ما تیره ورځ یوه په زړه پورې کیسه واورېده. ان چې راغی دا indefinite article دی دا د هغه لغات مخکې راغی چې په اواز لرونکي توري سره پیل شوي وي. آیا تاسو ګورئ چې هغه اواز لرونکی توری دی. interesting یا interesting چې دی خپله په زړه پورې adjective سو. story خپله کیسه ده دا noun دی. نو تاسو ګورئ د همدې فارمول پر اساس باندې موږ تاسې indefinite articles په همدې حالتونو کې د صفت څخه وړاندې په جملو کې وکارول. او بل راځو indefinite articles with uncountable nouns. نامعلومه تعریف توری چې دی هغه د نه شمېرېدونکو نومونو سره څنګه استعمالیږي. نه شمېرېدونکي اسمونه تاسې شاید په تېرو درسونو کې به مو یاد وي هغه نومونه دي چې هغه د شمېر وړ نه دي او یا شمېرل کیږي بلکې شمېر ډېر زیات وي. Uncountable nouns are nouns that are either difficult or impossible to count. Uncountable nouns include untouchable things, for example, information, air, liquids, for example, milk, water, and the things are too large or numerous to count, for example, equipment, sand, wood. Because these things can't be counted, you should never use a or an. With them, remember, the indefinite article is only for singular nouns. تاسو ګورئ دلته لاندې یو څو مثالونه شته. Uncountable nouns are nouns. نه شمېرېدونکي نومونه دا هغه نومونه دي that are either difficult or impossible to count چې شمېرنه یې یا ناممکنه وي او یا ستونزمنه وي یا به ستونزمنه وي چې هغه حسابل کیږي او یا به امکان نه لري. Uncountable nouns include untouchable things. اوس په نه شمېرېدونکو نومونو کې هغه داسې نومان هم شته داسې شیان هم شته چې هغه د لمس کولو وړ نه دي. اوس فور اگزامپل انفارمیشن معلومات په خپل ځان کې دا جمع دی. اوس موږ نشو کولی چې انفارمیشنز
انفارمیشن موږ وایو معلومات دا په خپل ځان کې جمع دی. ایر هوا په خپل ځان کې جمع ده د مختلفو غازاتو یو مجموعه ده. او په لیکویډز په مایعاتو کې فور ایگزامپل ملک شیدې دي دا امکان نه لري چې حساب کړل سي او همدارنګه واټر دا اوبه دي اوبه هم نه حسابل کیږي. And things that are too large or numerous to count. ځینې داسې نومونه دي چې هغه ډېر شمېر زیات دي او هغه نه شمارل کیږي یعنی شمېر یې څه دی ستونزمن دی. فور ایگزامپل equipment سامان آلات دي ساند ریګ دی وډ لرګی دی د لرګي خپل ذرات او دغه چې دي ترکیبات هغه نه شمارل کیږي. Because these things can't be counted ځکه چې دغه شیان چې دي دا ټول نه شمېرل کیږي ځکه ورته uncountable noun وایو. You should never use a or an with them. Remember دا په یاد ولره چې تاسو باید دوی سره a or an باید استعمال نه کوئ. دا باید فکر کوي چې uncountable noun سره موږ تاسو an یا a نشئ استعمالولی. The indefinite article is only for singular nouns. اوس دا یو شی یاد کړئ سره چې موږ تاسو د ان چې دی یا indefinite articles چې دی دا یوازې د مفردو نومونو سره کارول کیږي. راځو indefinite articles with uncountable nouns. Uncountable nouns can be modified by words like some, however. نشمېرېدونکي نومونه شاید د some او however په واسطه باندې تغییر کړل شي. For example, consider the examples below for reference. د لاندې پوهېدنې دپاره د ښه پوهېدنې دپاره تاسو لاندې مثالونو ته ښه متوجه واوسیږئ. For example, please give me a water. Please give me a water. ماته یو اوبه راکړه. دا خو غلط دی. موږ داسې نشو کولی چې please give me a water. That is completely wrong. وسره کوم water is an uncountable noun. اوبه چې دی دا یو نه شمېرېدونکی نوم دی. It should not be used with the indefinite article. نو دا باید د نامعلومه تعریف توري سره استعمال نشي ځکه دا خپل په ځان کې یو خاصیت لري چې هغه غلطیږي. That's why please give me some water. Please give me some water. نو هیله کومه ماته یو څه اوبه راکړه. نو موږ تاسو ته ویل چې uncountable nouns can be modified by words like some and however. نشمېرېدونکي نومونه چې دي هغه د some او however په واسطه باندې تغییر مومي لکه په some example کې. او بل برخه کې however if you consider the water in terms of countable units like bottles you can use the indefinite article. However په هر صورت ځینې وختونه کې یو استثناء حالت هم شته. If you describe the water in terms of countable units که چیرې تاسو غواړئ دا اوبه د شمېرېدونکو واحدونو په ډول باندې ووایاست هغه واحدونو کې چې دوی مثلا داخل وي لکه مثلا بوتلز بوتلان اوبه دي په بوتلانو کې دي. اوس تاسو بیا بوتلونه حسابولی سئ مګر اوبه نسئ حسابولی. You can use the indefinite article. په دې حالتونو کې تاسو کولی سئ چې نامعلومه تعریف توری دې دپاره استعمال کوئ ځکه مخ میله دی. تاسو پر دې باندې countable units باندې غږیږئ هغه واحدونه باندې غږیږئ چې هغه د شمېر وړ دي. For example, please give me a bottle of water. هیله کومه ماته یو بوتل اوبه راکړه. نو څه ویلی چې please give me a water. دا غلط دی. او بل please give me an ice. هیله کومه ماته یو څه یخی یا یخی راکړه. د یخي ټوټه ده 2 یا 3 ټوټې دي هغه ماته یخی راکړه. یخی حساب شمېرل کېږي حسابېږي. Please give me some ice. some هم کولی شئ لپاره استعمال کړئ. ماته یو څه یخی راکړه. Using articles with pronouns. د تعریف توري د هغوی استعمال د ضمیرونو سره دا په کومه معنا دی؟ لاندې مثال وایو. Possessive pronouns can help identify whether you are talking about specific or non-specific items. As we have seen, articles also indicate specificity. تاسو ګورئ چې ملکیتي یا مالکیتي ضمیرونه چې دي هغه تاسو چې دا مشخصوي چې تاسو پر ځانګړي یا ناځانګړي یا غیر مشخص شي باندې غږیږئ او هغه یو خاصتوب ولري. But if you use both possessive pronoun and an article at the same time, readers will become confused. که چیرې تاسې possessive pronoun او همدارنګه
آرټیکل دا په یوه ځای کې وکاروئ تاسو به هغه لوستونکي په یو فکر کې په یو مغشوش حالت کې واچوئ هغوی به د ډیټرمینز تشخیص او توفیر نشي کولی چې زه د جملې څخه هدف څه شی واخلم اوس مثلا possessive pronouns are words like his, my, our, its, her and their اوس لاین دا وایي articles should not be used with pronouns د تعریف توري دا باید د ضمیرونو سره ونه کارول شي یعنې ضمیرونه په خپل ځان کې دا نه کاروي For example, consider the example below. Why are you reading the my book? Why are you reading the my book? دا خو غلطه ده جمله ځکه موږ او تاسو باید په یو جمله کې ضمیرونه possessive pronouns یا ملکیتي یا مالکیتي ضمیرونه د articles یا definite وي که indefinite دغه سره باید ونه کاروو The and my should not be used together since they are both mean to modify the same noun. که چیرې موږ او تاسې هماغه نوم چې موږ تاسې بحث ورباندې کوو هغه غواړو چې متغیر حالت یې راولو په هغه کې تعدیل راولو د هغه دپاره موږ او تاسو نشو کولی چې هم article استعمال کو او هم possessive pronoun استعمال کو دا غلط دی Instead you should use one or the other depending on the intended meaning د دوی دواړو څخه به تاسې یو استعمالوئ چې د کوم معنا ستاسې هدف وي ان د کومه د معنا څخه چې تاسې اخذ اخلئ د خپل د معنا د اخذ پر اساس باندې به تاسې هغه استفاده کوئ مثلا Why are you reading the book? Why are you reading my book? اوس په دې کې چې ستاسې هدف و هغه هدف چې ستاسې نیت کې دی ستاسې فکر کې دی پر هماغه اساس باندې به تاسې دا استعمالوئ نو زموږ او ستاسې د parts of speech یا د کلام د اجزاوو څخه articles همدومره وه د کلام د اجزاوو درسونه په بشپړ ډول باندې نور خلاص ول انشاءالله ستاسې څخه یوه غوښتنه دا لرم چې کوم درسونه تیر سوي دي هغه دوامداره تعقیب کړي ویې ګورئ که ستونزه وي مشکل وي موږ سره کولی شئ د یوټیوب کامنټ پلیس کې همالته کامنټ کړي او یا هم کولی شئ چې همدغه د ویډیو لینکونه ستاسې سره په فیسبوک پیج کې شریکیږي خپل نظرونه زموږ سره شریک کړئ موږ هڅه کوو چې تاسو ته هغه معلومات هغه درسي توکي راغونډ کړو چې هغه ستاسو د استفادې وړ وي او تاسو د هغه څخه په ډېره ښه توګه باندې استفاده وکړئ پر الله مو سپارم ژوندي اوسئ تاسو ته ښه وخت غواړم د الله په امان خیر اوسئ